نن د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز کې د امنیتي او تصفیوي چارو کمیسیون رئیس مولوي محمد یعقوب مجاهد او د یاد کمیسیون غړو هری او شمس الدین پهلوان د احکام او فرامینو لوی رئیس مولوي سیف الله طیب د چارو اداري مرستیال الحاج مولا رحمت الله نجیب د استخباراتو لوی ریاست مرستیال او مفتی ابراهیم جان ابو الحفاظ د سترې محکمې د نماینده پښتون کې د هیواد امنیتي وضعیت او لاسته راوړنې د یو خبري کنفرانس پر مهال رسنیو سره شریک کړي. په کنفرانس کې د امنیتي او تصفیوي چارو کمیسیون رئیس مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف نه کارول کیږي او چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان تامین شوی امنیت اخلال کړي. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاته کړه د ځینو بهرنۍ او داخلي مغرضو کړیو له لوري د پوچ تبلیغاتو په واسطه غواړي چې له افغانستان څخه سیمې او نورو هیوادونو ته تشویشونه ایجاد کړي. د همدارنګه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په دغه ډول پوچ او بې اساسه تبلیغاتو ونه غولېږي. په وینا یې افغانستان امن دی او هیڅ هیواد ته ترې ګواښ متوجه نه دی. به هم چاته اجازه ورنکړو چې افغانستان د نورو په خلاف وکاروي او نه به چاته اجازه ورکړو چې د افغانانو له مجبوریتونو استفاده وکړي او افغان ځوانان د نورو په خلاف وکاروي. په دې اړه ټول لازم وقایوي تدابیر نیول شوي دي. موږ د هیچا په خلاف د تعدا اراده نه لرو او نه د چا تعدا منو. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل په افغانستان کې د داعش ډلې هیڅ ډول فعالیت او ریشه شتون نه لري. د په خبره کله چې اسلامي امارات واک ته رسیدلې په هیواد کې بالخصوص په مسجدونو پر عامو خلکو چې څومره بریدونه تر سره شوي په دې کې له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول د تاجکستان او پاکستان له اتباعو څخه کار اخیستل شوی چې په ترڅ کې لسګونه تاجکستاني او پاکستاني اتباع د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. افغانستان کې د داعشانو د وجود او فعالیتونو په اړه چې کومې له مبالغې ډکې ارزیابۍ احصایې او ارقام ورکول کیږي دا ټول د هغو کاذبو اطلاعاتو په اساس دي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه. اصلا دا پروژه په افغانستان کې هیڅ ریشه او نتیجه نه لري. د دې پروژې جوړونکي او تمویلونکي نور باید دا حقیقت درک کړي. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماء کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل اسلامي امارت د وسلو د قاچاق په بشپړ ډول مخنیوي کړي. په وینا یې تیرو 2 کلونو کې ګڼ شمېر قاچاقبران نیول شوي او په زیات شمېر وسلې د نامسؤله کسانو څخه راټولې شوي او هیڅوک نشي کولی چې په غیر قانوني ډول وسله وګرځوي. د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د وسلو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې اسلامي امارت ډیر کار کړی. په تیرو 2 کلونو کې ګڼ شمېر قاچاقبران نیول شوي او په زیات شمېر وسله له نامسؤلو کسانو څخه راټوله شوې ده. د دې ترڅنګ د وسلو د ګرځولو لپاره ځانګړي طرز العملونه جوړ شوي دي. هیڅوک نشي کولی چې په غیر قانوني توګه وسله وګرځوي. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد د خپلو خبرو پر مهال دا هم وویل چې په تیرو 12 میاشتو کې سلګونه اختطافګران نیول شوي، 25 تنه یې له امنیتي ځواکونو سره نښتو کې وژل شوي او تر 500 پورې هیوادوالي له منګولو ژغورل شوي هم دي. نوموړي همدارا زیاته کړه 840 تنه نشهیي توکو د پروسس کارخانې، 4402 تنه بېلابېل نشهیي توکي، د الکولي مشروباتو د تولید 52 مرکزونه هم د امنیتي ځواکونو له لوري کشف شوي او له منځه وړل شوي دي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.